بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ استاسو پرونی درس په دغه ځای پای ته ورسېدو چې موږ د مرکبونو د جوړونې لپاره یو جدول رسم کړ. دا جدول ما ته چې د اول ګروپ عناصر ټول مثبت یو چارج لري، لکه لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، هایدروجن، دا ټول مثبت یو چارج لري. سیده بیا مې درته ویل چې بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم دا مثبت 2 چارج لري. سیده بیا مې ویل چې جدول کې دا هم سره راولي چې اکسیجن منفي 2 چارج لري او سلفر منفي 2 چارج لري. فلورین، کلورین، برومین، ایوډین دا درې وړه څلور وړه منفي یو چارج لري. د اووم ګروپ عناصر دي ټول منفي یو چارج لري. بیا مې دا ویل چې دا مرکب ایونونه دي. سیده هلته هم ونه ویل خو دې ته وایو مرکب ایونونه دی، یعنې بس صرف دا نوم یې زده کړه، کې نه هم زده کېباک نه لري، خو صرف دومره سره زده کړه چې او ایچ منفي یو چې دی دې ته وایو هایدرو اکساید، دې ته وایو ان او 3 منفي 2 ته وایو نایټریټ، دې ته وایو سی او 3 منفي 2 ته وایو کاربونیټ، او اس او 4 منفي 2 ته وایو سلفیټ، او پی او 4 منفي 3 دې ته وایو چې فاسفیټ. راځو دا موږ سره ډېره مرسته کوي. موږ خو عناصر وپېژندل چې دغه عنصر دی، دغه عنصر دی او دغه عنصر دی، خو اوس مرکبونو لپاره موږ څه شی کوو؟ یعنې مرکبونه سره کوم جوړولی شو. د دې جدول نه په استفاده باندې موږ کولی شو چې جدولونه څه کړو جوړ، د دې جدول نه موږ کولی شو چې مرکبونه څه کړو جوړ کړو. یوه خبره بله یادونه کوم چې که چا په پای کې اکسیجن و هغې ته وایو چې سلفاید، که د چا په پای اکسیجن هغې ته وایو چې اکساید، که د چا په پای کې سلفر هغې ته وایو سلفاید، که د چا په پای کې فلورین هغې ته وایو فلوراید، که د چا په پای کې کلورین هغې ته وایو کلوراید، که د چا په پای کې برومین هغې ته وایو بروماید، او که چا په پای کې ایوډین هغې ته وایو ایوډاید. راځو موږ مرکب دا رقم جوړوو. هر همیش لپاره مرکب دا رقم جوړوو. اول څو خبرې ځان سره نظر کې نیسو. صحیح شوه؟ اول مثبت او منفي یو له بل سره څه کوو؟ یو ځای کوو. یو د دې نه مثبت راخلو او یو له دوی نه څه راخلو؟ منفي راخلو، چې هر یو منفي راخلو. که دوی نه واخلو که دوی نه راخلو، یو مثبت راخلو یو منفي راخلو، دواړه یو ځای سره لیکو. دویمه خبره چې کوو دا اول سټیپ دی. دویم سټیپ څه کوو؟ که چارجونه مساوي نه وو، که چارجونه مساوي نه وو، چارجونه یې مساوي کوو. څه مساوي کوو؟ چارجونه یې مساوي کوو. څه کوو؟ دریم سټیپ څه کوو؟ دریم سټیپ دا کوو نوم ورباندې ږدو، نوم ایښودنه یې کوو، یعنې نوم ورباندې ږدو. دا زموږ درې سټیپه دي. درې سټیپه څه دي؟ اول یو مثبت راخلو، ګوره سرچپه بیا نه راخلی، منفي اول نه راخلی، اول مثبت راخلی، دا مثبت والا دي. تاسو وایئ چې دا سره مې چې لیکلي دا مثبت والا دي، او دا دغه مې چې لیکلي دا څه والا؟ منفي والا دي. د مثبت والا نه یو راخلو، یو د منفي والا نه راخلو، دواړه یو ځای سره لیکو. بیا یې چارجونه مساوي کوو. چارجونو کې یوه خبره دغه ده چې چارجونه زر طریقه ښه سره کم مساوي کېږي. صحیح شوه؟ هغه په مثال کې حلېږي. راځئ فرض که مثال زه د دې مثبتو نه راخلم، د هایدروجن نه مرکبات مه جوړوئ. ښه دا مونږ ګورئ دا خو صرف ما د دې لپاره وایم چې د اووم د اتم صنف لپاره دي، د اووم او د اتم او د نهم صنف هغه چې په ته کم از کم دومره پوه شي. دا غټ لیکچر دی، دې کې غټ لیکچر ورکول کېږي، دې نه ډېر مرکبات جوړېږي، ډېرې غټې کیسې دي، خو موږ صرف دومره کوو چې یو لږ خو مو زده وي، چې کم از کم په لږو شیانو خو موږ پوهېږو، نو چې تر څو لسم کې موږ په درس باندې پوه شو. دا د دې لپاره کوو. سیده یعنې دا غټ لیکچر غواړي چې ته فرض مثال په دې ټولو باندې پوه شي. سیده اوس موږ دلته راځو څه کوو؟ یو مرکب جوړوو. دلته راخلم فرض مثال لیتیم راخلم. څوک راخلم؟ لیتیم. چارج به پې نه لیکي، چارج به پې د پاسه نه لیکي. صحیح شوه؟ هلته نه فرض مثال راخلم، له دې نه راخلم فرض مثال زه کلورین راخلم. څوک راخلم؟ کلورین راخلم. ګورئ دواړه مې سره یو ځای ولیکل. اول سټپ مې پوره کړ، مثبت او منفي چارج یو مې د مثبتو نه راواغستو، یو مې د منفي نه راواغستو، دواړه مې سره یو ځای ولیکل. صحیح شوه؟ اوس دې ته ګوره، د دې چارج اوس ګورم، د دې چارج څومره دی؟ مثبت یو، او د دې چارج څومره دی؟ منفي یو. چارجونه یې سره مساوي دي. موږ چې چارجونه یې مساوي کوو دویم سټپ کې، خو د دې تیار چارجونه سره څنګه دي؟ مساوي دي. چې کله چارجونه سره مساوي دي نو موږ څه کوو؟ دې ته ډایرکټ څه کوو؟ نوم ایښودنه یې کوو چې چارجونه یې مساوي دي، د دې به نوم واخلو چې نوم یې څه شی دی. اول به واخلئ د دې اول د دې دغه نوم واخلئ. اول چې کوم عنصر دی د دې نوم واخله. څه نوم یې دی؟ لیتیم. څه نوم دی؟ لیتیم. ورپسې د دې دویم نوم واخله. خو دلته ما ویلي چې د چا په پای کې کلورین مرکب کې دا اوس یو مرکب شو، ځکه چې د اتومونو څخه دوه اتومونو څخه لاسته راغلی دا مرکب دا رقم جوړېږي. د پای کې چې وایو بیا ورته وایو کلوراید. څه شی؟ کلوراید. نو دا زموږ چې شو کوم مرکب شو؟ لیتیم کلوراید.
فرض مثال یو بل مرکب جوړو له دې ځای نه راخلو فرض مثال سوډیم راخلو څوک راخلو سوډیم فرض مثال له دې ځای نه راخلو فرض مثال راخلو فلورین راخلو څوک راخلو فلورین راخلو د دې چارج څومره دی مثبت یو د دې چارج څومره دی منفي یو نو ګوره اول به دواړه سره یو ځای لیکو دویم به یې چارجونه ګورو چې آیا چارجونه یې سره مساوي دي او که نه دي مساوي که چېرته مساوي بیا په همدې ځای پرېږدو ډایرکټ یې لوم اخلو که نه مساوي بیا یې مساوي کوو نو د دې مثبت یو چارج دی د دې منفي یو چارج دی چارجونه چې سره مساوي دي نو ډایرکټ یې نوم اخلو د دې لوم به اول واخلئ سوډیم سوډیم چې د چا په پای کې فلورین یې پرون در سره جدول کې لاندې لیکلي و هغې ته به وایو چې څه شی فلوراید فلوراید نو دا د چا فورمول دی د سوډیم فلوراید فورمول څه دی سوډیم فلوراید دا فورمول شو اوس راځو فرض مثال یو بل راخلو دلته نه راخلم فرض مثال دلته نه سوډیم بیا راخلم د دې نه مثبتو نه سوډیم راخلم څه شوه د هغې نه راخلم فرض مثال کلورین راخلم څوک راخلم کلورین راخلم نو د دې چارج مثبت یو د دې چارج منفي یو دواړه چارجونه سره مساوي دي نو یو ځای سره لیکلی شو او ګوره چارجونه سره مساوي دي نو اوس موږ ته چارج د مساوي کولو ضرورت نشته د یو مثبت یو دی د بل منفي یو دی مختلف العلامه دي چارجونه سره مساوي دي بس خلاص چې چارجونه سره مساوي شو بس دا صحیح ده دې ته وایو چې سوډیم اول به د دغه نوم واخلې د دې اول عنصر بیا به د دې بل دغه واخلې چې کلوراید چې کلوراید نو دا د سوډیم کلوراید چې تاسو په مکتب کې ډېر اورېدلی دا هغې فورمول شو صحیح ده فرض مثال اوس راځو دلته ګوره دلته رالو په فرض مثال ځینې شاګردان داسې کوي ښه غلطي کوي ما چې کله مکتب کې استادي کوله اکثره شاګردانو وړو اووم صنف کې چې کوم شاګردان هغوی بیا دا غلطي کوله چې دوی به داسې کول یو به سوډیم راواغستو او بل به فرض مثال دلته نه به بل یو مثبت راواغستو فرض مثال بل به پوټاشیم راواغستو نو دا به سره یو ځای کړئ چې دا مثبت یو چارج لري دا مثبت یو چارج لري چارجونه سره مساوي دي نه دا غلطي به نه کوئ یو به مثبت راخلی او بل به منفي راخلی او اول به مثبت لیکئ او دویم به ځینې شاګردانو به داسې کول اول به فلورین راغستی و منفي چارج او ورپسې به وروسته سوډیم راغستی و بیا به ویلې چې د دې منفي یو چارج د هغې مثبت یو چارج دا هم څنګه دی غلط دی دا غلطي به نه کوئ صحیح ده دا غلطیانې ما لیدلې وي هلته صحیح شو نو اول به مثبت چارج والا لیکي وروسته به ورسره منفي چارج والا لیکي دا شو زمونږ دومره پورې اوس راځو فرض مثال یو څو مرکبات نور جوړوو صحیح شوه د همدې فارمولې پر اساس دا فارموله باید تا ته زده وي چې اول مثبت لیکو بیا منفي نیسو بیا چارجونه یې مساوي کوو بیا نوم ایښودنه کوو دا جدول باید تا ته 100% زده وي 100% دا جدول باید تا څنګه زده وي راځو بل څه شی کوو فرض مثال دې ځای نه راخلم فرض مثال دې ځای نه راخلم بیریلیم څه راخلم بیریلیم هغه ځای نه راخلم څوک راخلم فرض مثال فلورین راخلم څوک راخلم فلورین اوس ګوره یو مې مثبت ولیکلو بل مې منفي ولیکلو خو چې کله مې مثبت ته وکتل د دې مثبت 2 چارجو او د دې منفي یو چارج یو مثبت 2 چارج لري بل منفي یو چارج لري اوس څه کوو ګوره اسانه خبره ده دا مثبت 2 چارج لري صحیح شوه او دا منفي یو چارج لري نو ګوره چې دا مثبت 2 چارج لري د دې چارج ځان سره یاد لره د دې څومره د بیریلیم په دویمه خانه کې د مثبت 2 چارج لري دا منفي یو چارج لري نو ته ګوره چارجونه په د پاسه نه لیکئ ښه ځینې شاګردان دا غلطي کوي ګوره یو د پاسه ما چارج نه لیکلی چارج به نه لیکئ مرکب کې چارج مه لیکئ صحیح شوه دلته راځو بیریلیم فلورین دی نو داسې کوو ګوره ورته مثبت 2 چارج منفي یو چارج کو چېرته دا منفي یو زه داسې کومه که 2 دانې فلورین ورته راولم د دې مثبت 2 چارج دی که نه یو دانه دې د یو فلورین منفي یو دی که 2 دانې کومه د دواړو به څومره چارج شي منفي 2 به نه شي نو دا فلورین ورته څه کوو 2 کوو به ورته فلورین به ورته 2 کوو دغه اف په ورته څه کوو 2 کوو ځکه د دې منفي یو چارج دی او د دې مثبت 2 چارج دی چې دا ورته 2 کمه نو منفي یو به څو شي منفي 2 به شي صحیح شو نو چارجونه به د دې به منفي 2 شي او د دې به مثبت 2 شي چارجونه به سره مساوي شي ګوره اول به دواړه سره ولیکو بیا به چارجونه مساوي کوو د دې چارجونه سره نه دي مساوي موږ یې باید چارجونه څه کوو مساوي کوو د دې مثبت 2 چارج دی منفي یو چارج اوس ګوره چې د دې مثبت 2 چارج هغه کوو ځینې شاګردان اوس دلته به څو ولیکو دې ځای کې به ولیکو چې 2 د دې مطلب دا دی چې یو بیریلیم دی او 2 فلورین دي د دې منفي یو چارج د یو دانه دی بل هم منفي یو دی نو د دواړو چارج به څومره شي منفي 2 د دې مثبت 2 دی اوس یې چارجونه سره څنګه شو مساوي شو نو دې ته به وایو چې بیریلیم فلوراید بیریلیم فلوراید چې چا په پای کې فلوریني هغې ته به وایو چې فلوراید فرض که مثال زه یو بل راخلم فرض که مثال زه دلته نه راخلم مګنیزیم څوک راخلم
مګنیزیم راخلم د دې دویم ګروپ نه صحیح دا مثبت 2 چارج لري دا ټول مثبت 2 لري مګنیزیم مثبت 2 لري او دلته نه فرض مثال راخلم کلورین راخلم چې راخلم کلورین راخلم ګوره چې د دې مثبت 2 چارج دی د دې مثبت 2 دی او د دې چارج څومره دی منفي 1 دی اوس دا به ورته څه کوم د مخکې مثال دا هغه رقم مثال دی د مثبت 2 دی د دې منفي 1 دی نه باید دغه کلورین ورته څه کما کلورین ورته 2 کما ځینې شاګردان داسې غلطي به کوله ښه دا د کلورین مخې ته باید شی لیکل دې ځای کې به د کلورین به دې ځای کې 2 کول لا مخې ته نه هر ځای کې چې تاسو یو عنصر 2 کوئ په مرکب کې یا 3 کوئ یا 4 کوئ شاته به عادت لیکئ یعنی خي طرف ته ښه کوم طرف ته خي طرف ته به عادت لیکئ خي طرف ته عادت چې لیکئ هغه د هماغه اتوم د شمیر نمایندګي کوي نو موږ دلته څه کوو 2 به دې ځای کې لیکو 2 به دې ځای کې نه لیکو یعنی دا به دا رقم اوس دا لوم به څنګه اخلو اول به نوم اخلو به تاسو چې دا غلطي به نه کوئ مګنیزیم څه شي اخر کې کلورین د څه ورته وایو کلوراید څه کلوراید دې دا وایو چې مګنیزیم کلوراید فورمولا شو دا چې دا مرکبات دي دغه مرکب دی دا مرکب دی دا مرکب دی دا مرکب دی دا مرکب دی څوک درته وایي ته چې دوه نه سلګونه مرکبونه څه کولی شي جوړولی شي صحیح شوه راځو ګوره دا بیریلیم فلوراید شو دا مګنیزیم کلوراید شو ځینې شاګردان داسې غلطي کوي ښه دا داسې لیکي اول لیکي مګنیزیم بیا لیکي کلورین سره لیکي صحیح شوه داسې کوي کله چې دغه کوي بیا وایي چې د دې مثبت 2 چارج دی د دې منفي 1 چارج دی باید کلورین ورته 2 کمانه دې ځای کې 2 لیکي دا څنګه دی دا غلط دی دا څنګه دی غلط دی ځکه چې تا دلته مګنیزیم 2 کړه هر د هر اتوم چې په شا کې یا عنصر په شا کې کم عدد وي هغه داخلي طرف ته چې کم عدد دي دا اوس دلته مګنیزیم 2 دي دلته کلورین 2 نه دي صحیح شو نه دا څنګه دی دا غلط دی داسې غلطي به تاسو نه کوئ راځو یو بل مرکب جوړوو چې تر څو نور درته اسانه شي فرض مثال دلته نه راخلم مګنیزیم او دې ځای نه فرض مثال راخلم اکسیجن ګوره د دې مثبت 2 چارج اول مونږ ویل چې اول به مثبت نیسو دویم به منفي نیسو بیا به چارجونه سره مساوي کوو اول به مثبت ونیګو بیا به منفي ولیکلو اوس چارجونو ته ګورم مثبت 2 منفي 2 چارجونه سره مساوي دي په چارجونو کار نه لرم ډایرکټ وایم چې مګنیزیم اکساید چې مګنیزیم اکساید اوس نوم دی نوم شو دا د دې مرکب د فورمول له دای نوم دی او دای څه دی فورمول له سیدا د دې مرکب دغه د مرکب نوم دی دا د مرکب فورمول راځو فرض مثال یو بل جوړو راځي فرض مثال اوس دلته غوږ ونیسئ دلته نه راخلم سوډیم او دې نه راخلم فرض مثال اکسیجن صحیح شوه د دې چارج مثبت یو د دې چارج منفي 2 د دې چارج منفي 2 دی د دې مثبت یو دی که زه داسې وکړم ګوره اوس دلته باید څوک ورته 2 کمه ګوره د دې منفي 2 چارج دی که نه په سوډیم زه 2 کمه مثبت یو لري مثبت یو بل لري 2 چې راولم ورته نو څو به شي مثبت 2 به شي اوس ګوره ځینې شاګردانو دلته دا غلطي کوله د سوډیم مخې ته دلته عادت لیکلو چې 2 سوډیم به زه داسې لیکم چې مخې ته به عادت ولیکم نه کله چې مرکب کې ته یو عنصر 2 کوې نو ته به چېرته د هغې ښي طرف ته ګوره دی چپ طرف ته د سوډیم او دی ښي طرف ته نو ته به ښي طرف ته عادت لیکي کوم طرف ته ښي طرف ته د دې مثبت 1 چارج دی د دې منفي 2 چارج دی باید سوډیم ورته څه کمه 2 کمه نو د دې نوم څه شو سوډیم اکساید چې د دې نوم څه دی سوډیم اکساید همداسې فرض مثال پوټاشیم راخلمه او اکسیجن راخلمه صحیح شوه پوټاشیم اول دغه کې دی ګروپ کې دی مثبت 1 چارج لري او اکسیجن په شپږم ګروپ کې دی منفي 2 چارج لري صحیح شوه نو زه به داسې کومه د دې مثبت 1 چارج د دې منفي 2 چارج باید دلته څو لیکم 2 ولیکم ځکه د پوټاشیم ښي طرف ته باید 2 لیکم چې پوټاشیم 2 شي نو دې ته بیا وایم چې پوټاشیم اکساید ګوره موږ داسې وایو صحیح شوه څو مرکبونه نور هم جوړوو انشاءالله ښه پوهېږئ دې نه وروسته په دې درس باندې انشاءالله تعالی ډېر ښه پوهېږئ ګوره موږ ویلي وو چې مرکبونه به سره کم جوړوو موږ عناصر پېژندلي دي چې په دوراني جدول کې دي په دوراني جدول کې موږ په ډېرو شیانو پوهېږو اوس راځو په دې باید ځان پوهېږو چې مرکب سره کم جوړېږي او څو مرکبات باید څه کړو جوړ کړو راځو موږ وویل چې دا جدول باید ځان سره لږ زده کړو لږ دې ته وخت ورکړو د شپې یو څو وارته تکرار کړو چې څو وارته تکرار کړو دا خو دغه د یو دا سره زده کوي بس صحیح شو دا اوس زمونږ د مرکبونو جوړول صحیح شوه راځو لږ نور هم پکې مخته ځو چې موږ نور هم څه کړو زده کړو یعنې دغه ټول پکې استعمال کړو چې ټول مرکبونه موږ لږ ډېر مرکبونه جوړ کړو صحیح شو دا څوک سره لیکي ویلي
ویډیو درته ودروه او ویې لیکئ. راغه موږ نور وایو لږ مخته پسې ځو سیده موږ ویل چې دا زموږ سره مثبت چارج لرونکي دغه دي اتومونه دي او دا موږ سره څنګه دي منفي دي څه شو دا مثبت دا والا نیسو دا منفي والا نیسو دا دې باید یاد وي څه شو راځو دلته فرض مثال زه داسې کوم زه غواړم چې لږ مخته پکې لاړ شم یو څو مرکبونه نور جوړ کړم اوس داسې کوم فرض مثال له دې نه راخلم سوډیم راخلم څوک راخلم سوډیم راخلم او له دې ځای نه فرض که مثال راخلم او اچ راخلم چې راخلم او اچ خو یاد در سره لره صرف د دې چارج در سره یاد لره چې در سره یاد لره چارج هلته به بیا چارج مه لیکه دې ځای کې چې کله دې ولیکو بیا ورسره چارج مه لیکه دلته اوس راځه د دې دغه څه دی د دې چارج مثبت یو دی او د دې چارج څومره دی منفي یو دی اول دې ولیکل دواړه سره مثبت دا دې مثبت ولیکو دا دې منفي ولیکو اول دې مثبت ولیکو دویم دې پس منفي ولیکو صحیح شوه د دې دا چې و مثبت چارج لرونکي سره د مثبت یو چارج لري ګوره اول ګروپ کې دی صحیح شوه او دا وایي چې دا منفي یو چارج لري اوس راځو د دې لوم اوس خو چې مثبت یو چارج لري بل منفي یو چارج لري مساوي د دې ډایرکټ لوم اخلو دې ته وایو چې اول عنصر لوم واخله سوډیم دا سوډیم دی که نه ورپسې د دې لوم څه شی دی هلته موږ لیکلی و دلته پرون هایدرو اکساید به مې دې ته ویل پرونی چې دوی سره ښه صحیح زده کړه هایدرو اکساید نایټریټ کاربونیټ سلفیټ او فاسفیټ دې ته وایو سوډیم هایدروکساید چې هایدروکساید صحیح شو فرض مثال دلته نه بیا راخلم دلته نه یو بل راخلم چې هر یو ستا خوښوي زه راخلم بیا سوډیم راخلم صحیح شوه هر یو زما خوښه ده چې هر یو راخلم دا ورته د هایدروکساید سره خو مې یو ځل یو ځای کړو دا شو سوډیم هایدروکساید مرکب شو اوس راځو دغه NO3 دې سره لیکو NO3 د دې مثبت یو چارج دی او د دې او موږ چې اول مثبت لیکو بیا منفي لیکو او بیا چارجونه سره مساوي کوو د دې مثبت یو چارج دی او د دې منفي یو چارج دی نو چارجونه سره څنګه دي مساوي دي نو موږ پکې کار نه لرو ډایرکټ لوم لیکو نو مې څه دی سوډیم د NO3 ته پرون ما دلته لیکلي و چې ورته وایو نایټریټ نو سوډیم نایټریټ ورته وایو چې سوډیم نایټریټ ورته وایو صحیح شوه راځو فرض مثال یو بل مرکب جوړو فرض مثال له دې ځای نه زه راخلم پوټاشیم صحیح شوه دا پوټاشیم مې راواغسته هلته نه راخلم فرض مثال OH راخلم بیا چارجونه ګورم مثبت یو منفي یو چارجونه سره مساوي دي ډایرکټ شی وایو پوټاشیم هایدروکساید دا موږ سره د پوټاشیم هایدروکساید فورمول شو راځو فرض مثال بیا بل راخلم فرض مثال دې ځای نه ښه دقیق غوږ ونیسئ ښه دلته یوه خبره ډېره مهمه کوم فرض مثال دې ځای نه راخلم مګنیزیم او له دې ځای نه راخلم د منفي چارجونو نه دا خو مثبت چارجونو والا دي دا سره هغه منفي چارجونو والا نه فرض مثال زه راخلم څوک راخلم NO3 راخلم راځو ګورئ د دې چارج چې دی مثبت دوه د دې چارج مثبت دوه د دې ټول چارج څومره دی منفي یو چارج دی او دې ته موږ نایټریټ وایو کوم یاد ته راځي دې ته وایو هایدروکساید دې ته وایو نایټریټ دې ته وایو کاربونیټ دې ته وایو سلفیټ دې ته وایو فاسفیټ دلته ځای نشته کې ما ورسره لیکل تاسو خپلو کتابچو کې ولیکئ هایدروکساید نایټریټ کاربونیټ سلفیټ فاسفیټ ښه راځو د دې څه شی دی دلته بیا درته زه ولیکم هایدروکساید نایټریټ کاربونیټ سلفیټ فاسفیټ صحیح شوه ښه راځو دې ته وایو ګوره د دې مثبت دوه چارج دی منفي یو چارج اوس باید څه وکړم لکه د پخوا په څېر چې کوم چارج کم وي هغه ورته څه کوو اضافه کوو ورته نو ګوره د دې مثبت دوه چارج دی نو که دا ورته دوه دانې کما د دې منفي یو چارج دی نو د دې چارج به سره مساوي شي که به نشي مساوي موږ دویم سټپ کې دا ویلو چې اول شی لیکو دواړه سره یو ځای لیکو مثبت او منفي والا او بیا د چارجونه سره مساوي کوو د دې مثبت دوه چارج دی د دې منفي یو چارج دی نو څه کوو دا باید ورته څه کوو دوه کوو خو دلته داسې دوه نشي لیکلی چې ته دې پای کې ولیکئ چې دوه دا معنا نه لري
صحیح شوه. دې ته وایو ګوره دا دغه چې دی دې ته وایو مرکب آیونونه. دا دې خوا چې ما کوم لیکلي دي د ډېرو اتومونو نه چې جوړ دي او بیا چې چارج پرې دی فرض مثال OH دې ته مرکب آیونونه وایو. صحیح ده. نو دوی کې چې کله ته یو مرکب کې لیکي هلته نو بیا به ته څه کوي ته به دلته ډایرکټ داسې نه لیکي چې NO3 دې ځای کې به 2 نه لیکي. دا غلطه خبره ده. ته به څه کوي ته به یو وارې دا ټول قوس کې نیسي او بیا به دلته 2 نیسي. د دې مطلب دا دی چې دا نایټریټ ما څو کړه 2 دانې مې نایټریټ ورته راوستل چې 2 دانې نایټریټ ورته زه راولم نو د دې چارج به څو شي -2. د دې چارج مثبت 2 دی. نو اوس چارجونه سره څه شو مساوي شو. دې ته وایو چې مګنیزیم نایټریټ چې نایټریټ. همداسې فرض مثال د دې ځای نه راخلم فرض مثال بیا مګنیزیم راخلم او بل څوک راخلم فرض که مثال زه راخلم هلته نه OH راخلم. چې راخلم OH راخلم. د دې چارج مثبت 2 دی او د دې چارج څومره دی -1 دی. نو ګوره د دې دواړو -1 چارج دا مرکب ایون دی. دلته به ډایرکټ دې ځای کې به 2 نه لیکم. څه به کوم دا به یو وارې قوس کې نیسم بیا به ورته څه کوم 2 کوم ځکه د دې چارج مثبت 2 دی د دې -1 دی باید دا ورته څه شي 2 دانې شي. نو موږ ورته دې ته به څه نوم اخلو مګنیزیم هایدروکساید. فرض مثال راځي یو بل مرکب جوړو. فرض مثال داسې کوو راځي دلته نه راخلو فرض مثال دلته نه راخلو کلسیم او هلته نه راخلم فرض مثال OH راخلم. د دې چارج چې دی مثبت 2 د دې چارج کلسیم وګورئ په دویم ګروپ کې دی مثبت 2 دی. دغه دی پاسې چارج وګورئ مثبت 2 دی او د دې چارج -1 دی. باید څه وکړم دا ورته قوس کې بند کړم. ګوره دا قوس ډېر مهم دی. دا ورته دلته څه کړم 2 به کړم. د دې ته وایو چې کلسیم هایدروکساید. صحیح شوه. دې ځای پرې خو مشکل نشته. راځو فرض مثال دلته څه کوو دلته داسې کوو. فرض مثال دلته نه راخلو سوډیم راخلو. ښه څوک راخلو سوډیم راخلو. مثبت نه سوډیم راخلو او د منفي نه فرض مثال مونږه اول خو به دې نه مخکې سوډیم نه مخکې داسې به وکړو. اول د دې نه به څوک راواخلو د مثبتو نه فرض مثال کلسیم راخلم او له دې نه راخلم CO3 راخلم. چارج به نه لیکئ. ښه دلته به د دې دپاس چارج نه لیکئ. د دې چارج مثبت 2 د دې چارج -2. چارجونه سره څنګه دي مساوي دي. هیڅ کار مه لره ډایرکټ نوم واخله کلسیم کاربونیټ. د دې نوم شو کلسیم کاربونیټ. صحیح شوه. ښه ورپسې راځو فرض مثال له دې نه راخلو فرض مثال کلسیم بیا راخلو او د دې نه راخلو SO4 راخلو. د دې چې دی مثبت 2 چارج د دې -2 چارجونه سره مساوي دي. دې ته وایو چې کلسیم سلفیټ. صحیح شوه. فرض مثال زه راخلم له دې نه یو بل راواخله د اول ګروپ نه یو بل دغه راواخله. فرض مثال د دې ځای نه راخلم سوډیم راخلم. څوک راخلم سوډیم راخلم او له دې نه راخلم فرض مثال سلفیټ راخلم. صحیح شوه. ښه ګوره اوس د دې چارج څومره دی مثبت 1 او د دې چارج څومره دی -2. د دې چارج مثبت 1 او د دې بل چارج څومره دی -2. نو اوس ګوره د دې مثبت 1 دی د دې -2 دی باید دا ورته څومره شي 2 شي. صحیح شوه. نو موږ دا ورته څه کوو دې ځای کې 2 لیکو. ګوره 2 لیکو دې ځای کې څه لیکو 2 لیکو. ګوره ځینې شاګردانو به دا غلطي کوله داسې کول. شاید تاسو هم دا غلطي نورو سوالونو کې وکړئ چې ځکه دا تاسو ته کورنۍ دنده کوم داسې به نه کوئ. ښه دلته چې دی دا ځینې شاګردانو به داسې کول فرض مثال دا به داسې لیکو. اول به ولیکو سوډیم او بیا به ولیکو SO4 بیا به ویلې چې د دې مثبت 1 چارج دی د دې -2 چارج دی. نو بیا به داسې کول دا به داسې قوس کې ونیولو دلته به 2 ولیکل. وایي ولې دلته چې دی مرکب ایون دی یعنې دا ډېرو دغه نه جوړ شوی. نه ته خو سوډیم 2 کې که نه کله چې سوډیم 2 کې نو سوډیم مرکب ایون نه دی. دا خو ځان ته یو عنصر دی. نو دا ډېر مخته به څو لیکي 2 به لیکي. څو به لیکي ښي طرف ته به صرف 2 ولیکي. هغه وخت کې به دا په دغه کې قوس کې ګیری چې کله څنګه وي دا دغه مرکب ایون دا خو مرکب ایون سوډیم نه دی سلفیټ مرکب ایون دی. نو دا به صرف دلته 2 لیکي. صحیح شوه. دغه څنګه دی دا غلط دی. دا رقم به نه لیکي. ښه راځو د دې نوم اوس څه شی دی. د دې نوم به څوک واخلي څه داسې وایو. ګوره سوډیم سلفیټ سوډیم سلفیټ. دې ته وایو چې سوډیم سلفیټ. همداسې تاسو نور مرکبونه هم څه کولی شئ جوړولی شئ. فرض مثال له دې ځای نه راخلی پوټاشیم او د دې بل نه راخلی هغه منفي والا نه راخلی فرض مثال CO3. نو د دې چارج څومره دی د دې مثبت 1 دی او د دې څومره دی
د دې مثبت 1 او د دې منفي 2. نو دې کې به د پوتاشیم ورته څه کم 2 کم ورته نه دې بلوم چې شي پوتاشیم اول پوتاشیم نوم واخله او بیا پسې د دې نوم څه دی مرکب نوم کاربونیټ شي کاربونیټ. صحیح شو. دې څه پر مشکل نشته. څوک د سره دا لیکي ودی لیکي لږ مخ ها مونږ داسې وایو سیده ښه دا خو تر دې پورې وشو انشاءالله که نه دې پورې خو مشکل نشته. فرض که مثال زه اوس داسې کوم ښه زه اوس داسې کوم له دې نه راخلم فرض که مثال سوډیم څوک راخلم سوډیم راخلم او له منفي نه راخلم څه شی راخلم پی او څلور. د دې چارج چې دی مثبت 1 دی او د دې چارج منفي 3 دی. ګوره د دې چارج مثبت 1 دی او د دې چارج منفي 3 دی. نو دا ورته باید څو کمه طبعا انسان وخت مونږ ویل چې کله د دې چارج منفي 2 نو دا ورته 2 کول د نورو کې پر مثال. نو اوس هغه کلم کوم سره مساوي سره کار نه درلود چې اوس د دې مثبت 1 چارج د دې منفي 3 ته خو چې سوډیم ورته 3 دانې کم مثبت 1 مثبت 1 مثبت 1 مثبت 3 بشي. نو دلته باید څو لیکم مثبت یا دې ځکه څو لیکم دې ځکه به 3 دانې سوډیم راولم چې چارج څومره شي مثبت 3 شي. نو د دې نوم څه دی سوډیم فاسفیټ سوډیم فاسفیټ. فرض مثال دلته راخلم پوتاشیم او دلته راخلم پی او څلور. د دې چارج مثبت 1 د دې چارج منفي 3. نو دا ورته څو کوم پوتاشیم ورته 3 کوم. دې ته وایو چې پوتاشیم فاسفیټ دې شي د دې نوم فاسفیټ دی که نه دې ته وایو پوتاشیم فاسفیټ. صحیح شوه. اوس فرض مثال دلته یو ډېر مهم دغه کوو سیده فرض مثال دلته راخلو مګنیزیم د دویم ګروپ عنصر دی سیده هلته نه راخلو فرض مثال څوک راخلو فاسفیټ راخلو. دا ډېر مهم دی. صحیح شوه. د دې چارج څومره دی مثبت 2 د دې چارج څومره دی منفي 3. که دا فرض مثال منفي 3 او د دې مثبت 1 چارج خو دا به ورته 3 کړی وی چارجونه سره څه کول مساوي کېدل. اوس د دې چارج څومره دی منفي 3 دی او د دې چارج څومره دی مثبت 2 دی. دا اوس سره کوم مساوي کوو. صحیح شوه. چې د ډېرو شاګردانو زده خو داسې چې چارجونه سره داسې راشي چې یو له بل سره نه اختصاریږي یعنې یو داسې نه کېږي چې مونږ عقلا داسې وکړو چې دا ورته 2 کړو بل ورته 3 کړو بل ورته څه کړو 4 کړو چې دا رقم سوالونه سره داسې مخ شي چې سره داسې نه دغه کېږي سره نه مساوي کېږي. صحیح شوه. بیا څه کوو ګورئ د دې چارج راواخله د دې چارج بغیر د علامې ښه د دې چارج قدر ته ورته دا اتومونه که د دې چارج قدر ته ورته دا اتومونه که د دې چارج 3 دی که نه منفي 3 نو 3 دانې ورته څه که مګنیزیم که. اوس د دې چارج څومره دی مثبت 2 دی که نه د دې چارج قدر ته ورته دغه فاسفیټ ایونونه که 3 دانې ورته د دې چارج منفي 3 دی که نه نو دا د دې مګنیزیم سره ضرب که مګنیزیم ورته 3 دانې که د دې چارج منفي 2 دی که نه د دې چارج مثبت 2 دی که نه د دې چارج قدر ته څه که دا فاسفیټ ورته که. ولې دلته کوس ونیولو دلته کوس ونیولو دلته هم کوس ځکه ونیولو چې دا مرکب ایون دی او دا چې دی عنصر دی نو ځکه هم دې سره څه وکړه دې سره کوس ونه نیولو. صحیح شوه. نو دې ته به اوس څه شی وایو مګنیزیم فاسفیټ. صحیح شوه. فرض مثال زه راخلم دلته نه د دغه ګروپ نه فرض مثال زه راخلم څوک راخلم لیتیم راخلم او دلته څوک راخلم پی او څلور راخلم. د دې چارج مثبت 1 د دې چارج منفي 3 دا باید تاسو زده ښه هر څه دی باید تاسو زده پی او څلور منفي 3 چارج هم باید په ذهن کې یادي ته دې چارج چې پی او څلور منفي 3 چارج دی دې مثبت 1 چارج دی نو دا ور لیتیم ورته څو کوم 3 کوم دې ته وایو چې لیتیم فاسفیټ اول د لیتیم نوم واخله بیا د فاسفیټ نوم واخله. صحیح شو. فرض مثال بیا راخلم کیلسیم راخلم او دلته راخلم پی او څلور راخلم. د دې چارج چې دی مثبت 2 د دې چارج چې دی منفي 3 ما ته ویل چې مثبت 2 منفي 3 سره موږ نشو مساوي کولی یعنې دا دغه نه دی چې فرض مثال ته د دې منفي 3 دی دلته 3 دانې ورته لیتیم راوله نو دلته داسې کوو ښه د دې چارج راخلو دې سره یې ضربوو او له دې چارج راخلو د دې چارج هغه د چا سره ضربوو د دې د شمارې سره ضربوو نو دا چارجونه سره څه کېږي مساوي کېږي. ګوره ورته د دې لیتیم د دې کلسیم چارج څومره دی مثبت 2 څومره چارج دی مثبت 2
3 دانې کلسیم دي، نو چارج به څومره شي؟ مثبت 2 مثبت 2 مثبت 2 3 ضرب 2 مثبت 6 چارج دی. د یو فاسفیټ چارج چې دی څومره دی؟ منفي 2 چارج دی، چې منفي 3 چارج دی، چې 2 دانې شي نو څومره شي؟ منفي 6 باندې شي 2 ضرب دی منفي 3 منفي 6. نو چارجونه سره څنګه شو؟ اوس مساوي شو. نو ځکه د دې اوس دا یو مرکب شو. دې ته به موږ څه معلوم اخلو؟ کلسیم فاسفیټ، کلسیم فاسفیټ. صحیح شو؟ ان شاء الله خیر دی. که نه پوهېږئ لږ دویم ځلې دا ویډیو وګورئ، خو سمې په ترتیب سره وګورئ. دا ډېر مهم درسونه دي چې دا دې زده ان شاء الله کیمیا کې هیڅ مشکل تاته نه پیښیږي. زه کوشش کوم چې په دا دوه ویډیوګانو کې زه تاته دومره معلومات راغونډ کړم چې ته وکولی شې چې د 10م صنف کې هیڅ مشکل تاته په درسونو کې پیدا نه شي. صحیح شوه؟ ښه، که څوک درس سره لیکي ودې لیکي. ښه، راځو چې شته ستاسو ځان سره پریکټس کوئ. صحیح ده؟ ځان سره به تاسو څه وکئ؟ یو څو دقیقې به څه وکئ؟ پریکټس به وکئ. مونږ به داسې کوو. ښه، ستاسو کورنۍ دنده څنګه شوه؟ ستاسو کورنۍ دنده دا شوه. ښه، داسې به ووایئ ټول وروسته د دې همدا درس ځان سره دلته په ویډیو کې به څه کړي؟ سټاپ وکړي او لږ به څه وکړي؟ کوشش به وکړي چې دا در سره تکرار کړي. دا در سره همدا رقم زما په رقم در سره څه وکړي؟ دا مرکبونه څه کړي؟ جوړ کړي. 2-3 ځلې دا مرکبونه څه کړي؟ جوړ کړي. ګوره دا رقم چل به وکړي. له دې نه به راواخلې لیتیم به راواخلې. څوک به راواخلې؟ لیتیم به راواخلې. دا لیتیم به راواخلې. لیتیم اول به له دې منفي سره یو ځای کړي، بیا به له دې منفي سره، بیا به له دې سره، بیا 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 له دې سره. او هر وخت چې دا دې سره یو ځای کړي یو مرکب جوړیږي او د هر مرکب به څه وکړي؟ نوم به ولیکي. فرض مثال زه درته دا لیتیم درته څه کوم؟ نور تاسو ته بیا کورنۍ دنده شوه. صحیح ده؟ هغه در سره خپله اوس پریکټس وکړئ. کښېنئ، انشاءالله بیا درته مشکل نه جوړېږي. زه لیتیم راخلم او دلته مې راخلم اکسیجن. ګورم د دې مثبت یو چارج، د دې منفي 2 چارج. باید لیتیم ورته 2 شي. دې ځای کې 2 ولیکم که دې ځای کې؟ نه، لیتیم باید ښي طرف ته 2 ولیکم. صحیح شوه؟ د دې نوم شو لیتیم اکساید. لیتیم اکساید. بیا راخلم لیتیم، بیا راخلم د چا سره یو ځای کوم؟ د دې منفي سره. د دې چې مثبت یو چارج، د دې منفي 2 چارج. باید دا ورته لیتیم ورته څه کم؟ 2 کمه. دې ځای کې ورته 2 لیکم. دې ته وایم چې لیتیم سلفاید. چې سلفاید. بیا لیتیم راخلم د چا سره یو ځای کوم؟ د فلورین سره یو ځای کوم. د دې چارج مثبت یو، د دې چارج منفي یو. دې ته وایم چې لیتیم فلوراید. بیا یې راخلم د چا سره یو ځای کوم؟ د دې یو سره یو ځای کوم. لیتیم مثبت یو منفي یو. دې ته وایم چې لیتیم کلوراید. بیا یې راخلم د هابل سره یو ځای کوم. هغه چې LIBR نوم یې لیکلی شي. لیتیم بروماید. مثبت یو منفي یو. بیا لیتیم راخلم د فرض مثال آیوډین سره لیکم. مثبت یو منفي یو. لیتیم آیوډاید. صحیح شوه؟ بیا یې راخلم د چا سره یو ځای کوم؟ د هغه LiOH سره یو ځای کوم. د دې چارج څومره دی؟ مثبت یو. د دې چارج څومره دی؟ منفي یو. لیتیم هایدروکساید. صحیح شوه؟ بیا یې راخلم د LiNO3 مثبت یو منفي یو. چارجونه سره مساوي دي. لیتیم نایتریټ. بیا یې راخلم لیتیم د چا سره یو ځای کوم؟ د کاربونیټ سره یو ځای کوم. د دې چارج څومره دی؟ منفي یو مثبت یو. د دې چارج څومره دی؟ منفي 2. باید لیتیم ورته څو کم؟ 2 کم. د دې نوم شو لیتیم کاربونیټ. بیا لیتیم راخلم د سلفیټ سره یو ځای کوم. LiSO سلور. د دې چارج مثبت یو. د دې چارج منفي 2. باید لیتیم ورته څه کم؟ 2 کمه. دې ته وایم چې لیتیم سلفیټ. بیا لیتیم راخلم د PO سلور سره یو ځای کوم. Li چې دی لیتیم فاسفیټ. دا فاسفیټ شو. ګوره د دې مثبت یو چارج دی، منفي 3 چارج. باید لیتیم ورته څه کم؟ 3 کم. ځکه چې د دې چارج منفي 3 دی، دا باید دا ورته 3 شي. دې مثبت یو چارج دی چې دا هم مثبت 3 چارج پوره کړي. دې ته وایي چې لیتیم فاسفیټ. صحیح شوه؟ همداسې تاسو به څه وکړئ؟ تاسو چې اوس کېناستې ته به سوډیم همدا رقم راواخلئ. سوډیم به دې ټولو سره ولیکئ. اول به د دې دواړو سره ولیکئ، بیا به د دې سره، بیا به له دې منفي. دې ټولو سره به ولیکئ همدا رقم. او نومونه به هم ورته څه کړئ؟ نمونه به هم ورته ولیکئ. ټول ته به نمونه ولیکئ. ها در سره کورنۍ دنده شو. بیا به پوټاشیم راواخلئ. د ټولو سره به ولیکئ او نمونه به ولیکئ. بیا به بیریلیم راواخلئ. بیا به د دې ټولو سره ولیکئ. بیا به نمونه ولیکئ. بیا به مګنیزیم راواخلئ. بیا به د ټولو سره ولیکئ. نمونه به ولیکئ. بیا به کلسیم راواخلئ. د ټولو سره به یو سره به لیکئ. چارجونه به مساوي کړئ او نمونه به ورته لیکئ. چې دا دې ولیکل زه باوري ما ان شاء الله تعالی ته په مرکباتو کې هیڅ مشکل ونه لري. او په راتلونکي کې چې کوم ځای کې مرکباتو اصلي دغه راځي، د دې یو لیکچر راځي سیده بیا په 10م صنف کې مونږ وایو چې هغه راځي ته به تر هغې پورې ډېر ښه ماده یي، یعنې تا ته به هیڅ مشکل نه وي.
ته په اړیکو باندې پوهیږي، ته په ډېر شیانو باندې پوهیږي ان شاء الله. چې کله دې دا زده وي ته په اړیکو باندې ښه پوهیږي، کیمیاوي اړیکې راځي بیا په هغې ډېر ښه پوهیږي. بیا به د مرکباتو چې کوم موږ نوم ایښودنه کوو د غیر عضوي مرکباتو چې موږ نوم ایښودنه کوو به درته ډېر زیات اسانه وي، به درته دومره زیات اسانه وي چې بیخي به درته زیات اسانه وي. صحیح شوه. نو ته چې دغې کې لږ کار وکړې او بل در سره لږ ډېر تکرار کړه. صحیح شوه. هغه عربي مقوله ده، خو په عربي نشم ویلی، داسې وایي چې کوم شی ډېر تکرارېږي که زړه کې ځای نیسي، نو ته څه کوې تکرار یې کوې. تکرار څومره چې دا مرکبونه ډېر جوړ کړي دومره دې په ذهن کې ښه کښېني. صحیح شوه. نو دغه کار به درسره څه کوي، دغه مرکبونه به درسره جوړ کړي. صحیح شوه. راځو ګورئ مونږ پرون وویل پرون مونږ درس ته مادې نه شروع کړو. بیا ماده په دوو برخو ویشله، یو خالصه وه یو ناخالصه وه. بیا هم خالصه ماده په دوو برخو ویشله، یو چې یو عنصر بل مرکب و. عنصر مونږ ویل چې د یو شان اتومونو څخه جوړ شوی او مرکب د مختلفو اتومونو څخه جوړ شوی. صحیح ده. بیا عناصر مونږ وپېژندل چې دا د عناصر دي. لکه دوراني جدول ته مونږ لاړ شو، دوراني جدول کې لږ لږې خبرې زده کړې. بیا هم درته وویل چې دوراني جدول کې عناصر دا دا ټول چې دوراني جدول کې دا ټول عناصر دي. بیا هم څه شی ویلې چې مرکبات هم باید فرض مثال ماته څوک وایي چې د یو څو عناصرو نومونه واخله، نو زه به ورته وایم چې لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم، سیزیم، هر شی چې زما په دوراني جدول کې زده لکه اکسیجن، سلفر، ما درته ویل چې مهم مرکبات مهم عناصر مې درته لیکلي وو چې دا ټول درسره څه کوي، زده کوي. صحیح شوه. نو تاسو هغه درسره څه کوي، زده کوي، بیا به انشاءالله درسره مشکلات نه وي. دا درسره صحیح زده کوي. صحیح ده. دا ډېر مهم درس دی. دا مرکباتو د جوړولو لپاره دا ډېر یو څو مرکبات درسره همداسې هم زده کړي تاسو به انشاءالله ټول زده وي، دې کې خو مشکل نشته. یو د اوبو چې فارمول درسره زده کوي، دا د اوبو مرکب دی. صحیح ده. دې ته وایو چې اوبه. دا درسره زده کوي ډېر مشهوره دی، هر چاز دی H2O چې دي دا اوبه دي. صحیح شو. هغه دې کې مه راولئ، دا چې دي نور مرکبونه دي، غیر عضوي مرکبونه دي. بیا مونږ وروسته انشاءالله په ډېرو شیانو پوهېږئ، باوري یم. خو دا درسره لږ دا کنسپټ زه یم چې تاسو د کنسپټ جوړ شي، تاسو ماده وپېژنئ صحیح. صحیح شو. دا مرکب صحیح وپېژنئ، دا عنصر صحیح وپېژنئ. چې کله ته په مثال کې دا رقم پوه شي چې دا مرکبونه دي، دا ټول څه شي دي، دا ټول مرکبونه دي. لیتیم اکساید، لیتیم سلفاید، لیتیم فلوراید، لیتیم کلوراید، لیتیم بروماید، لیتیم ایوډاید، لیتیم هایدروکساید، لیتیم نایتریټ، لیتیم کاربونیټ. او هغې نه مخکې چې مونږ کوم جوړ کړه هغه ټول څه شی مرکبونه وو. عناصر دې مو پېژندل چې عناصر چیرته دي، په دوراني جدول کې دي. نو انشاءالله هېڅ مشکل تا ته نه پاتې کېږي، ته بیا ډېر صحیح پوهېږې. صحیح شوه. انشاءالله په دې ډېر پریکټس وکړئ. صحیح ده. کوشش وکړئ چې دا درسره صحیح زده کوئ. راځو مخ ته درس ته ځو. صحیح شوه. انشاءالله دې ځای پورې خو مشکل نشته. ښه، یو خبره بله چې زه یې کوم، ته په کور کې لږ پریکټس وکړې ښه دی باندې، چې دغه درس کې رانه چې پاتې نه شي. ګورئ په دې جدول کې موږ ډېر شیان استفاده کولی شو. صحیح ده. ګوره اوس راځو موږ دې ته چې موږ سره کوم د یو مرکب د نوم نه سره کوم فورمول ولیکو. دا خبره اوس موږ ته مهمه ده. زه یو څو دانې درته لیکم. فرض مثال ما ته څوک وایي چې ما ته د سوډیم فرض مثال کلوراید فورمول ولیکه. بل راته وایي چې د مګنیزیم بروماید فورمول ولیکه. یا راته وایي چې د سوډیم نایتریټ فورمول راته ولیکه. انشاءالله ځینې شاګردان ډایرکټ خپله پوه شوي، ځینې شاګردان ډېر لایق یې خپله ډایرکټ پوهېږي چې دې اوس سره کوم فورمول ولیکم. هماغه درس مونږ دې نه مخکې وویل. څوک راته وایي چې د پوټاشیم فاسفیټ فورمول راته ولیکه. صحیح شوه. نو ګورئ دلته د سوډیم کلوراید فورمول خو ډېر اسانه ګوره لیکو. اول سوډیم دی، اول ته سوډیم ولیکه. بیا ورپسې کلوراید یعنی کلورین. ګوره چې چا په پای کې آیډ کلمه راځي چې آیډ، دا ټول په دغه ځای کې لټوئ. دا شپږ دانې دي. دیم اکساید. ګوره د دې په پای کې اکسیجن په پای کې څه راځي، اکساید، الف یې ډې پکې راځي. دې کې سلفاید، دې کې فلوراید، دې کې کلوراید، بروماید، ایوډاید. که اکساید یې ویلې دا دی، که سلفاید یې ویلې دا دی، که فلوراید یې ویلې دا دی، که کلوراید یې ویلې دا دی، که بروماید یې ویلې دا دی، که ایوډاید یې ویلې دا دی. بیا دغه چې د هایدروکساید، هایدرو اکساید، دا سره یاد لرل خو ډېر مشهوره دی. صحیح شوه. که د چا په پای کې نایتریټ لکه ایټ یې راغلی، هغې کې به ته د مرکب آیونونو کې بیا لټوه، کوم یو به دې کې حتما یي. صحیح شوه. راځو فرض مثال نایترایټ. ګوره دې کې ایټ یې راځي په پای کې، دې کې هم ایټ پای ته راځي، دې کې هم ایټ پای کې راځي، دې کې هم ایټ پای کې راځي، او د دې په ټولو کې یې ډې لاسته راځي. چې یډ، الف یې ډې، الف یې ډې، الف یې ډې. ګوره د دې په پای کې چې راځي الف یې ډې، الف یې ډې، الف یې ډې، الف یې ډې.
دې په پای کې الف یې ډی راځي او د دې په پای کې څه راځي یې ټی راځي. څه شو در سره یاد لري؟ سوډیم کلوراید ګور اخره کې څه راغلی دی یې ډال راغلی یعنی دا څوک دی او کلوراید کلورین نه اغستل شوی نه زه به دلته ولیکم کلورین یو ځای به سره نږدې ولیکو سیده بیا به چارجونه سره مساوي کړو بس دا د دې لوم شو ګوره سوډیم کلوراید د دې مثبت یو د دې منفي یو موږ ته زده دی چې دا په اول ګروپ کې دی موږ ته په یادو زده دی بیخي هغې ته ګورو نه خو به زده کړي ته سره 100% د دې مثبت یو چارج سوډیم د دې منفي یو چارج نو مثبت یو منفي یو چارجونه مساوي دي بس دا د سوډیم کلوراید څه دی مرکب دی. فرض مثال مګنیزیم بروماید رانه غواړي دلته به اول مګنیزیم ولیکي بیا به بروماید دپاره څه دی برومین دی څه دی برومین دی د دې چارج دی مثبت 2 د دې چارج منفي یو نه دا ورته څو کوو 2 کوو وخت موږ درس کې وویل صحیح شوه نو دا د مګنیزیم بروماید فورمول شو فرض مثال درته وایي سوډیم نایټریټ فورمول لیکه اول ولیکه سوډیم بیا نایټریټ ورته راوړه NO3 دا نایټریټ دی NO3 څه دی نایټریټ دی نو د دې چارج مثبت یو د دې چارج منفي د دې مثبت یو د دې منفي چارجونه سره مساوي دي بس دا د سوډیم نایټریټ فورمول دی. پوټاشیم فاسفیټ اوله پوټاشیم ولیکي بیا فاسفیټ ولیکي PO څلور ګوره ماته چې یې ټي پکې راغله ډایرکټ دلته ولټوئ ګوره د فاسفورس لري کنه فاسفیټ PO څلور منفي 3 چارج به نه لګي سیده PO څلور منفي 3 نو دلته ورته دې منفي 3 چارج دې مثبت یو دی دا ورته څو کوو 2 کوو. فرض مثال راته ووایي چې د مګنیزیم هایدروکساید فورمول لیکه مګنیزیم هایدروکساید دا هایدروکساید کې الف او دال له خو دې کې دغه مه کوئ ښه دا هایدروکساید دغه دی OH منفي یو نو ته به څه وکړي څه به ولیکي مګنیزیم به ولیکي اول بیا به OH ولیکي هایدروکساید لپاره د دې مثبت 2 چارج دی منفي یو چارج باید دا قوس کې ونیسي مونږ ویلي وو چې کله مرکب ایون 2 کوو باید څو کې ونیسو قوس کې ونیسو د دې مثبت 2 چارج دی منفي یو چارج او قوس کې مور سره ونیسل دا د مګنیزیم هایدروکساید فورمول شو سیده تاسو ځان سره که ټرای کوئ فرض مثال ټرای کوئ زه به درته یو څو دانې ولیکم تاسو ځان سره څه کوئ حل کوئ صحیح شو دلته به درته زه ولیکم دا سره حل کوئ. فرض مثال تا ته وایي چې د ځان نه سوالونه جوړ کړي ښه څومره سوالونه چې ځان نه جوړولی شي دومره درته ښه راځي. تا ته وایي چې د لیتیم اکساید فورمول ولیکه یا د کیلسیم اکساید فورمول ولیکه یا د فرض مثال درته وایي چې د سوډیم آیوډاید فورمول ولیکه آیوډاید دا آیوډین دی ښه اول سوډیم ولیکه بیا آیوډین ولیکه. فرض مثال تا ته وایي چې د سوډیم نایټریټ فورمول دا سوډیم نایټریټ مونږ ولیکه. فرض مثال تا ته وایي چې د کاربونیټ فورمول ولیکه سوډیم کاربونیټ اول ولیکه سوډیم بیا کاربونیټ ولیکه بیا چارجونه سره مساوي کړه د سوډیم کاربونیټ فورمول شو. فرض مثال تا ته وایي چې د کلسیم فلوراید څه فلوراید فورمول څه ولیکه اول ولیکه کلسیم بیا فلورین ولیکه بیا فلورین څه ورته 2 کوو ورسره نو دغه 5 مانه حل کړئ یو څو ځان سره یو 10 دانې 20 دانې ځان سره نور ځان سره اسې نمونه جوړ کړئ هغه زاړو نمونه راواخلئ مرکبونه یې پټ کړئ بیا مرکبونه ځان سره څه کوئ په یاد ولیکئ هغه زړو سره څه کوئ مقایسه کوئ چې آیا موږ سوالونه صحیح لیکلي او کم غلط لیکلي صحیح شوه چې له دې ځای پورې خو مشکل نشته.